السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته یو داسې طریقه در زده کوم چې څنګه کولی شو موږ نه یو ملګری په واتساپ یا په میسنجر کې خپل لوکیشن وغواړي چې موږ ته تاسو خپل لوکیشن رسینډ کړئ بالکل لایو. کله چې موږ لوکیشن سینډ کوو چاته، نو بالکل موږ چې په کوم ځای کې وو هغه ځای ورته ښیي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې داسې طریقه وکړئ چې تاسو په کوم ځای کې وئ، تاسو د خپل خوښې ځای پکې انتخاب کړئ. هغې وروسته که تاسو لایو لوکیشن ور هم لګئ، ستاسو انتخاب شوی ځای به هغه کس ته ښیي. یعنې تاسو چې په کوم ځای کې وئ هغه ځای به ورته نه ښیي، هغه ځای به ورته ښیي چې کوم ځای تاسو انتخاب کړی وي ورته. نو دا ویډیو ډیره ضروري ویډیو ده. د دې طریقې زده کول ستاسو لپاره ډیر زیات ضروري دي. که چېرته تاسو نه یو ملګری غوښتنه وکړئ، تاسو غواړئ چې خپل ځای ورته ونه ښیئ، لایو لوکیشن ورسینډ هم کوي دی، ته به بالکل دا پاته نه لګېږي چې تاسو پکې داسې ترتیب هم کړی دی. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، په دې کې ډیره خوندوره طریقه در زده کوم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زمونږ په ټیکنو پشتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکريب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دوستانو، د دې ویډیو لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ، په ویډیو ټایټل کې به ملاو شي ډسکرپشن. دوستانو، دلته کې ګورئ تاسو ته د ټایټل ښکاري، په دې باندې چې کلیک وکړئ، ما به ورته لیکلی وي ایپ لینک، په دې لینک باندې چې کلیک وکړئ دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو هیله در څخه کېږي چې ضرور لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته دا اپلیکیشن کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ، دا اپلیکیشن به تاسو آن کړئ. د آن کولو سره ګورئ تاسو ته داسې اپشن درکوي. په اوپن سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته وایي چې ډیولپر سیټینګ کې به تاسو په سلیکټ موک لوکیشن کې به د دې ایپ اپشن انتخاب کړئ. هغه څنګه زه اوس تاسو ته در زده کوم. ګورئ دوستانو، په اوپن سیټینګ باندې کلیک وکړئ، اوکې باندې کلیک وکړئ، اوپن سیټینګ اپشن باندې چې کلیک وکړئ، دلته کې دوستانو تاسو ته زه درښیم تر ټولو اول خو به تاسو ډیولپر اپشن ان کوئ. که چېرته ستاسو په موبایل کې نه وي، کوي نو بهي اسانه طریقه ده. دلته کې موږ تاسو سیټینګ ته ځو. سیټینګ کې ګورئ په سرچ کې موږ لیکو صرف دا اپشن لیکو. اوس به زه تاسو ته در وښیم. د دې لیکلو سره ګورئ اوس به موږ تاسو ته دلته کې ګورئ سلیکټ موک لوکیشن ایپ، داسې ځای ته به تاسو لاړ شئ. په موبایل کې سرچ کوه هم شئ. ګورئ بیا دلته کې لاندې راشئ. په سمسنګ موبایل کې بیخي اسان کار دی، نو هغه کې تاسو ته زر راځي. لاندې راتلو وروسته به دلته کې موږ تاسو وګورو همدغه اپشن د اوس مو چې کوم وکتو، نو دلته کې به تاسو ته دا اپشن دی. ګورئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به همدا ایپ تاسو ته درښیي، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ زموږ دا ایپ سیټینګ چې کوم و دا وشو سلیکټ موک لوکیشن ایپ. په دې کې به دا ایپ حتما تاسو انتخابوئ. که چېرته مو انتخاب نه کړو، نو دا اپلیکیشن به بیا کار نه کوي. نو د دې انتخاب وروسته دوستانو ګورئ د دې انتخاب وروسته به دا اپلیکیشن تاسو آن کړئ. د دې اپلیکیشن ان کولو سره به تاسو ته داسې اپشن درکوي. اوس دې کې چې تاسو کوم ځای انتخابوئ، دلته کې تاسو ته یو نشان درکوي. دا نشان چې تاسو په کوم ځای پرېږدئ دوستانو، چې کوم ځای غواړئ، موږ دلته کې ګوره په دې اپشن باندې به پرېښودو. دلته کې اوس زه په دې نور هم رانږدې کوم. ګورئ نور هم رانږدې کوم. په دې ځای مې پرېښود. اوس چې زه چاته خپل لایو لوکیشن ورلګم دوستانو، ګورئ دلته کې کله مو چې دا انتخاب وکړو، په دې ځای مو پرېښود، دلته کې پلی نشان درکوي، په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس د دې اپلیکیشن سیټینګ وشو. اوس دوستانو زه ورځم واتساپ کې خپل لوکیشن لیږم. اوس دلته کې ګورئ په دې نشان باندې مو کلیک وکړو، دلته کې لوکیشن اپشن یې راکړو، په دې باندې مو کلیک وکړو، اوکې مو کړو. اوکې کولو سره دوستانو ګورئ زما لوکیشن چې کوم دی هغه کس ته به سینډ شوی وي، زما په خیال نه شو سینډ. ښه، نو لوکیشن باندې کلیک کړو، په اوکې باندې کلیک کړو، دا اپشن انتخاب کړو. هغې وروسته دا مو دی وملګلو. هلته چې مونږ کوم ځای انتخاب کړی و، اوس ګورئ که دا کس راشي په دې لوکیشن باندې کلیک وکړي، لوکیشن باندې کلیک کولو سره اوس زه کوم ځای مې چې هلته انتخاب کړی و، ما به هلته هغه کس ته ورښیي.
هغه تاسو به هر ملک هم انتخاب کړای شئ. په خپل ملک هم یو داسې ځای انتخاب کړای شئ چې کوم ځای ستاسو د مرضۍ ځای وي، د هغه ځای انتخاب کړای شئ. ګورئ دا زه زر نږدې کوم. ګورئ په ایپ کې مو چې کوم ځای انتخاب کړی و دوستانو، هغه ځای دلته کې ښیي، تاسو ته به ښکاري. اوس زما لایو لوکیشن دی، خو لایو لوکیشن کې زما زه چې په کوم ځای کې یم هغه نه ښیي، کوم ځای چې ما انتخاب کړی دی هغه ورښیي. نو د دې طریقې سره به ستاسو هغه دوست هم نه خفه کېږي چې کوم ستاسو د ځای غوښتنه کړې وي، تاسو نه لایو لوکیشن غواړي، نو په دې طریقې سره یې ورلیږلی شئ. بیخي اسانه طریقه ده. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ دوستانو چې یو فیک لوکیشن ورته جوړ کړئ، ور ولیږئ. تاسو چې په کوم ځای کې وای هغه ځای به ورته نه ښیي، هغه ځای به ورته ښیي چې کوم تاسو سلیکټ کړی وي. دا خدای کوم ملک ځای کې کوم ملک کې مې چې کوم ځای انتخاب کړی دی هغه د ځای لوکیشن ښیي. نو دا وه نننۍ ویډیو. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، هیله در څخه کېږي ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو ګورئ دلته کې تاسو ته زه سیټینګ اپشن بیا هم در ښیمو. ګورئ ډیولپر اپشن ابوټس ته چې لاړ شئ، په ابوټس نه تاسو ډیولپر اپشن ان کولی شئ. بیخي اسانه طریقه ده. په ډېرو موبایلو کې وي هم و. نو کله مو چې موبایل سیټینګ کې په سرچ کې موک ولیکلو، دلته کې به تاسو ته ښکاري سلیکټ موک لوکیشن ایپ، په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ په ډیولپر اپشن کې وي دا ډیولپر اپشن، دا تاسو ته ښکاري په ډیولپر اپشن کې دا وي. دلته کې لاندې چې تاسو راشئ سلیکټ موک لوکیشن ایپ، په دې باندې چې کلیک وکړئ دا ایپ به تاسو ته ښکاري، په دې ایپ به کلیک کړئ. بس دا سیټینګ و. هغې وروسته کله چې تاسو هغه اپلیکیشن مو چې کوم د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړی وي هغه اپلیکیشن به آن کړئ. په هغې کې دا تاسو ځای بدلوه هم شئ چې کوم ځای تاسو پکې انتخابوی شئ. مثلا دا نشان مو دلته کې کېښودو په دې او په دې پلی نشان باندې مو کلیک وکړو. بس اوس دا ځای چې تاسو چاته ور ولیږئ لوکیشن لایو لوکیشن خپل ور ولیږئ، دته به زمونږ په دې ایپ کې انتخاب شوی ځای ورښیي. ګورئ دلته کې په دې ایپ باندې چې کلیک وکړئ دا بیا تاسو چینج کوه هم شئ، دې ته یې راولئ، پلی نشان باندې کلیک وکړئ، هغه کس ته به بالکل لایو د لوکیشن یې ستاسو چینج کېږي. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. همدرانګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.